حکمتیار اسلام د بیان ازادۍ او د نظر اختلاف حق ورکړی، پر امیر المؤمنین هم نیوکه کېدلی شي. د افغانستان د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار ویلي اسلام وګړو ته د بیان د ازادۍ، د حق ویلو او په خپل منځ کې د نظر د اختلاف درلودلو حق ورکړی او په یو اسلامي نظام کې پر واکمن امیر المؤمنین هم نیوکه کېدلی شي. نوموړي دا څرګندونې د جمعې پر ورځ کابل کې د جمعې د لمانځه په خطبه کې کړي. د نوموړي دې څرګندونو څو ساعته وړاندې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خون هم کابل کې د دیني عالمانو رابلل شوي لوی غونډې ته وینا کړې. ګلبدین حکمتیار دې غونډې ته په اشارې وویل طالبانو باید دې ناستې ته یوه واضحه اجنډا ټاکلې وای او معلومه وای چې پر څه بحث کیږي. نوموړي همداراز پر طالبانو نیوکه وکړه چې په دې ناسته کې ښځو او سیاسي اشخاصو ته بلنه نه ده ورکړې. ښاغلي حکمتیار د خپل اوږدې وینا پر مهال بیا د قرآن شریف د آیاتونو او حدیثو حواله ورکول او په ټوله کې استدلال دا و چې د طالبانو حکومت باید د نیوکو او مخالفتونو د زغملو حوصله ولري. نوموړي وویل اسلام د بیان د ازادۍ حدود ټاکلي او هیڅ نظام او واکمن د خپله ځانه د ټاکلو یا بدلولو حق نه لري. ګلبدین حکمتیار زیاته کړه چیرته چې سانسور وي، چیرته چې د خلکو پر خولو پلاستر ووهل شي او د حق ویل ګناه وګڼل شي، هلته د فساد ریښې ډېرې غځېږي. ورو ورو یې جرړې دومره ژورې لاړ شي چې نظام رانسکور کړي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د حکمتیار دغه څرګندونې څنګه ارزوئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.